داسې د علم سره څه اخوندانو طالبانو ټول کار موږ ته خراب کړی. الله دې دوی د مځکې له سر نه په غنمو ماړه کړي. کلو واشربو ولا تصرفو، کلو خورئ واشربو چکئ، تاسې اسراف مه کوئ. طالبانو یو نصرانیه یو د هارون الرشید غلام هارون الرشید ته راغی ورته ویلې وی قرآن خو تاسې وایي چې د ټولو علومو نه ډک ده، نو طب چېرته ده په قرآن کې؟ په قرآن کې طب شته؟ وی ده ورته ویلي وو. وی چېرته ده؟ وی کلو واشربو ولا تصرفو، خوراک وکئ چکاک وکئ اسراف مه کوئ. وی ښه وی ښځه قرآن کې خو شته ده. وی طب هغه کې راته وښیه حدیث کې. نو وی المعدة بیت الداء والحمیة رأس کل دوا. معده د ټولو مرضونو مور ده، پریز دا د ټولو مرضونو دوا ده. نو بیا یې ورته ویلې چې د رقم کتاب النبي مو ده چې یو علم یم دغسې نه ده پرېښودلی. روح الماني پرې رالګېدلی. طالبانو وي د حدیث چې ورته ویلی دا د رسول الله قول نه ده، دا د حارث ابن کلدته د عربو یو لوی طبیبو دا دغه قول ده، دا د رسول الله قول نه ده. اوس په طالبانو یو څو خبرې په طب کې درته وکړم. طالبانو کله کله موږ چې د زړو ښځو زړو سپین ږیرو سره کینو بیا څه وایي؟ وایي ولا پخوانی داسې ښه وخت و بیخي مرضیګانې نه، اوس مرضیګانې راغلې. طالبانو مرضیګانې ډېرې څه یو که موږ په ځان کې بدلون راوستلی؟ موږ طب نه ده مطالعه کړی. د اسلامي طب علامه ابن القیم الطب النبوي په نامه یو کتاب جوړ کړی. طالبانو ما سره 3 کتابه 4 کتابه په طب النبوي کې دي. یو د ذهبي ده، یو د شعراني ده، یو د ابن القیم ده، یو د امام سیوطي ده. خو تاسې اوس یو 2 لاندې خبرې درته کوم. طالبانو دا معده نه ده، پخوا وخت کې مرضونه ځکه نه ول، پخوا وخت کې مرضونه ځکه کم ول. د انسان ژوند بدوي ژوند و. بدوي ژوند کې طالبانو یو قسم خوراک وي، یو قسم خوراک تاوان سړي ته نه جوړوي. کله چې خوراکونه شپږو رقم ته سي په دې هدیره کې چې ښخ سي دا خوسا سي، ټول مرضونه طالبانو له دې نه پیدا کېږي. خبر پوهېږئ؟ دا ټول مرضونه چې په دوند کلم اوس تاسې فکر وکړئ چې چا چې اوس هم ژوند بدوي د هغوی کې مرض نشته، او د چا چې ژوند د حقداري ده. خانان ډېر مریضان وي طالبانو که غریبانان خانان، ځکه خوراک کې طالبانو داسې قسمه قسم خوراکونه وي. او الله دې موږ په ملایانو هم رحم وکړي. ډېر مریضان وي بعضې طالبانو، نو کار خو پوهېږئ خو که د طالبانو هغې سره به لږ ګزاره کوئ. یو ملا راته ویلي وي عمرې ته تللی وي، په یو وار باندې مې څو هګۍ وخوړې، 2 نفر اوس مریض ده بېچاره. نو دا خو نو ظلم دی که نه، دا اسراف ده. ته اوس طالبانو خبرې ته غوږ ونیسئ. یو څو لاندې خبرې درته کومه. طب دومره ښه علم ده طالبانو، دومره ښه علم ده. او دا علم چې موږ علم وو، دا هغه علم چې د قرآن علم وو، دا هغه علم چې اسلامي امت د دین دا یو شعبه بلله علم طب، دومره ډېر اهمیت دې ته ورکول کېده. نن طالبانو طب د ملیانو له لاسه وتلی. نن چې کله په بخاري موږ په ټولو صحه او ستو کې کتاب الطب بحث لرو، خو ملیانو ته دا پته نه لګېږي چې دا اوس انګریزی طب چې راغی ترکیبي طب دا، او د رسول الله طب د مفرداتو طب طالبانو ډېر مضر نه ده. د طب قانون داسې ده چې د یو چا تداوي کوي اول یې په پرهیز باندې وکړه. اوله تداوي په پرهیز ده. که په پرهیز سړی جوړېده په دې وکړه، که په دې نه جوړېده بیا په مفرده دوا وکړه، که په مفرده دوا نه جوړېده بیا په ترکیبي دوا باندې جوړ کړه. نن ټوله ترکیبي دوا ده که نه؟ نن طالبانو هېڅ دغسې خو چې مستحب پاتې سي که نه. ما نه کله کله خلک پوښتنه کوي شیخ صاحب تا کتاب کې مو لیدل چې دا الوداع نشته. نو خو بدعت کې خو حسن شته که نه؟ څنګه دې د هغه داسې پسې سولېږي چې دا بدعت درنه ځي؟ ټول طب دې له میدان نه وتلی، طب د مفرداتو په دې دې ولې طبیعت نه ده خراب. نن طالبانو په ټول افغانستان کې چې د نن نه یو قرن مخکې سپین ږیرو نه به پوښتنه وکړه چې صاحبانو تاسې په زمانه کې د کلیو کور کې د سپین ږیرو د زړو ښځو چې مریضان به سو چیم ورکول؟ ډاکټر ته مو راوسته که کور کې مو هغه کمې دانې مانې چې هغه هم ورکول؟ وایي که نه چې صاحبانو که پرسیبانان یئ سپېرکۍ بادیان مفردات دي که بل شی که نه؟ ډېر لږ 20 کاله مخکې هم طالبانو افغانستان کې داسې وو. 13 کاله مخکې خو د انګریزي دواوې بیخي وې نه وې. د انګریزي دواوې تاسې مو خیر ده چې دا وارې کور ته لاړئ د سره ویلي کوئ. ورته یې موږ ته مولا ویلې چې انۍ یا بابا او یا پلانکۍ تا دا په یاد دي چې تاسې د انګریزي دواګانې وې؟ نه زویه دغه بیخي وې نه، ټولې دغه دواګانې مفرداتو طب وو. نن طالبانو مکمل طب د مفرداتو له افغانستان نه ووته. دا د رسول الله طب وتلی ده. که ملا یې ورځ تقریر کړی ده چې غوسه ورغلي وي چې بدعت پسې سترګې ووتلې وه موړه کوي د سقاط مسله کې داسې شر و شور جوړ کړی، نیمایي دنیا پې کافره کې او نیمایي پې داسې کې او نیمایي هغسې کې. هلته ټول طب له افغانستان نه ووته، طب د مفرداتو. که ملا درد ورغلی
یو ورځ که بخاري درس کې وي کشف الباري پرې راواړوه که نه داسې ښایي ورته وګوره بس په پښتو باندې سبا دې طالب ته ووایه چې میاشته جمعه پوره شي. دا درد د چا سره نشته چې نوې څېړنې وکړي نوي تحقیقات وکړي بحث وکړي. طب دوه قسمه د طالبانو، یو طب د صحت د بالعقاقیر، یو تحفظ د صحت د له مرض نه طالبانو. دوه طب دي. یو داسې طب د ګوري طالبانو طب دوه بخشه لري. یو دا ده چې په دواو باندې صحت بدن ته ورکوي، یو دا ده چې بدن ته طالبانو صحت ورکړي محفوظ یې وساتي له مرضونو نه. دا هم طالبانو طب ده. طب له دوه شیانو نه بحث کوي. خیر د تاسې لږ ما سره تم سئ زه مو سپوی کوم. یو طب دا ده چې مریض وي دوا به خوري صحت راسي. یو داسې طب ده مریض نه یې خو هغه کوم اسباب چې د مرض دي له هغې نه ته ځان وساته چې مریض نه سي. دا دواړه طب ده. په طب کې تر ټولو نه کم ښه مهم طب ده. اصلي مهم کم یو ده، دغه تداوي دا مهمه ده او که حفظ د صحت له مرض نه دا مهم ده. دویم ته فکر وکړه چې په مسلمانانو کې دا اوس څومره ده. ولا تسرفو طالبانو اوس مثلا یو سړی د قندارای ده هلمندی د فرایای ده چې هغه راغی ووړی نو قنداري بس تور واسکټ او تور پرتوک تور څادر واخیست که نه چې ووړی راغی تورې جورابې تور بوټونه توره لونګۍ دا چې ده په قندار کې ګرځېده یو خو بېله ګرمي ده تور رنګ نورم د لمر وړانګې را کشکاږي بدن ته وړي او چې ژمی شي بیا سپین کالي سپین پاج. الله قرآن کې څه وایي ولا تسرفو. د طب موضوع کې دا خبر کوي طالبانو ولا تسرفو دا اسراف ده. ته پوهېږې که نه پوهېږې اصل تقاضا دا د ژمي کې تور کالي تور واسکټ تور او تور هغې په خاطر چې ګرمي را ژمي کې ضرورت وي ورته او اوړي کې عکس وکړه او ته چې سرچپتوب کوې وایه همدا اسراف ده که ولا تسرفو دا اسراف ده. علامه طنطاوي وایي دا څوک ده دا اسراف ده. ته باید حفظ د صحت وکړي. علامه طنطاوي وایي کله دې چې کالي ومینځل وچ سول بیا په کالیو کې وایي فلفل الاسود کېږده یا نفتالین په نامه کوم شی ده دا لږ پکې کېږده په کالیو کې بیا کوم ویروسونه چې په کالیو کې هغه ټول مړه کوي یا وتو یې که دا وتو هم طالبانو هغه جراثیم مړه کوي په کالیو کې. دا حفظ د صحت ده که نه نن چې چاته وایې وي دا عصري خلک دي. زه اسانه درته وایم الله قرآن کې وایي ولا تسرفو اسراف مه کوئ. طب دوه قسمه طب د طالبانو یو طب حفظ د صحت ته یو د دوا ده. کم یو ډېر مهم ده کله دې چې کالي ومینځل وتو یې که ځکه په وتو کولو کې څه کار راځي صابون دې ومینځم جراثیم کې مړه سول وته یې که نور هم جراثیم پې مړه کېږي خو چې کالي وته کوې در پورې خان دي دا که نه په بدوي ژوند کې. او دی وایي چې فلفل موږ تور مرچ ورته وایو دا په کالیو کې لږ کېږده یا بیا جراثیم ډېر مړه کوي او بل نفتالین په نامه کوم شی دی ذکر کوي نو چې څه شی دی. او دی طالبانو بیا خو ډېر اوږد بحث کې ټولې نه درته کوم ځکه بیا دی وایي کله چې اوبه څکې نو اوبه تصفیه که د اوبو د تصفیه کولو دپاره نن خو بېل آلات راوتلي هغه ضمانت آلات ښیي. په هغه زمانه کې طالبانو د زردالو د مشمش د مندتې د دې زړی راواخله د شفتالو چې عربي کې ورته خوخ وایي او د لوز د بادام زړی راواخله اوبو کې واچو چې اوبو کې دې واچو نو لږ یې پرېږده د هغه ټول کاته پسې ورځي دا کوم چرکونه وخې دا ټول په غزنو پسې ورټولېږي بس اوبه چې ودرېدلې دا تصفیه سولې ویې چکه ته وایې او پلانکای سړی خو دا مه وایه حفظ د صحت دا طب ده. الله وایي ولا تسرفو دا اسراف ده چې ته مازې مردارې اوبه څکې. بله لاره یې دا ده ګړی راواخلم یو خو اوس زمانه کې هغه څه دي اوبه چې تصفیه کوي څه ورته وایي ماشین فلټر هغې نه بغیر طالبانو دوی د هغه زمانې خبرې کوي اوبه جوش که جوشولو باندې جراثیم مړه سول. ولا تسرفو ښه پوهېږې چې د اوبو کې جراثیم دي بیا یې څکې اسراف ده صحت ته تاوان ده. او بل دا ده چې داسې وکړه یو ګړی راواخله نوی ګړی دا راواخله اوبو نه یې ډکه ښه یې ومینځله اوبو نه یې ډکه باندې لاندې بل لوښی تر کېږده هغه هم ښه ومینځه دا هغې ته چې دا کومې اوبه له دې ګړي نه ورڅاڅي هغه اوبه تصفیه سولې ویې څکه بیا جراثیم نشته ده پکې خو چې له نورو هغه نه هم ساتل سوی وي. او حفظ د صحت څومره مهم ده چې الله دی وایي طالبانو ګیله کوي د علماو نه
دی وایي تاسې اوس په دې زمانه کې فکر وکړئ. حدیث کې راځي موږ طالبانو په مشکات شریف کې په ترمذي او ابو داود کې په دې بحث کوو لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، په دایمي اوبو کې امتیاز مه کوئ. ولې مه کوئ؟ طالبانو نن عصر د نن علماو د طب دا مسله ثابته کړله. دی وایي بعضې مرضونه د اوبو په واسطه باندې انتقالي. انسان په باطن کې بعض انسانانو په باطن کې مرضونه دي. مثلا داسې واړه واړه طالبانو شیان دي چې هغه د تشو امتیازو سره راوځي. ته چې کله د حوض کې ولم بیا هلته تش امتیاز یو کې هغه راووتل، چې راووتل طالبانو هغه دې تا په دې دننه بدن کې هګۍ دي لا تر اوسه پورې باندې چې راووتل د اوبو کې، نو هغه هګۍ هغسې څه ورته وایي ماته سي په بچي باندې بدله سي، چې بچي داسې بچی تر پیدا کېږي لکه لړم غوندې ډېر وړکۍ په سترګو نه لیدل کېږي. دا د میکروسکوپ دنیا ده. هلته چې پکې هغه سوله بیا د حیوانات طالبانو ځان ته یو ځای انتخابوي په دې اوبو کې. کله چې دې اوبو ته څوک راسي پکې ولامبي نو بدن کې راغسي دا د بدن کې مسامات دي طالبان. دغه مسامات څه دي چې تاسې میکروسکوپ کې ورته وګورئ سړي نه چې خولیږي، دا یو مسام نه چې خولیږي ته به شکوی چې سمه چینه روانه ده، داسې سړي ته به میکروسکوپ کې ښکاري. یو ورځ یې وګورئ بیا هغه دلته پکې ننوځي. چې ننوته طالبانو ځان ته یې ځای ونیو چې په ویروسونو باندې بدلیږي، د مرضونو انتقال ورسره کېږي. حفظ د صحت ته که بل شی الله قرآن کې وایي ولا تسرفو، تا ته نه دغه چې ته ورزړه ده ولا تسرفو، یعنې دوه چرګان مه خوره یو دانه وخوره. علم را وسپړه ولا تسرفو، دا یې مطلب. یو بل مرض یې ښودلی طالبانو چې دا هم ډېر مهلک مرض د تنفس، د انسان هغه تنفس خرابوي. وي دا نښه یې دا ده سړی تنفس په اسانه نسي ویستی، سونډې داسې وچې غوندې وي، سړی داسې مزبول غوندې لکه ونې ته چې اوبه ورنه کړې مړ غوندې دی هم سړی هم داسې وي. دا مرض هم طالبانو د همدې له لحاظه پیدا کېږي چې تشې امتیاز یې اوبو کې کوي د یو بل ویرس ته چې د همدې په واسطه باندې طالبانو نن عصر کې چې کله د میکروسکوپ دنیا راوتلې ده دومره ډېر مخلوقات په دې دنیا کې پیدا سوي دي چې کشف سوي چې ته به هم ورته حیرانه سي. او بل دا ده کله کله طالبانو د امراضو انتقال په واسطه د حشراتو باندې کېږي. اوس د هغې څه ده د ملریا میاشۍ ناموس عربي کې ورته وایي، او هغه پشخانې ته دوی ناموسیه وایي طالبان. شامي کې په دې بحث ته د طالبان نو دا میاشۍ چې یو سړی ملریا مرض نیولی چې میاشۍ دی وچي چې له هغه نه راغی په مزې وچي چې بس طالبانو ماته مرض را منتقل سو، راغی طالبانو مرض انتقال په حشراتو راځي. د موچ په واسطه بلا وهلي باندې ډېر مرضونه انتقالېږي. کولرا ده، د سل مرض جراثیم دي. د انسانانو دلته په دې وړو ماشومانو سترګو کې رمات وي که نه داسې سپین سپین، دا نور ډېر شیان. موچ زوی مړی طالبانو په یو وار باندې 1.5 هګۍ له سلو نه 1.5 هګۍ کوي. ټولې هګۍ زرو ته رسېږي طالبانو په یو وار چې موچ. دغه وخت کې که تاسې فکر وکړئ غټ سري موچان راوتلي دا ټول طالبانو بلار هګۍ بیا 8 ساعتونو کې بس دا هګۍ وکړه 8 ساعتونو کې بیا هغه کېږي قفص، یعنې معنا ماته سي بچی ترې راوځي او دا بچی د موچ چې ده بیا 8 ساعته بعد تېر نه اول کې لکه چونجی دسي 12 ورځو کې یا 10 ورځو کې یا 6 ورځو کې یا تر 40 ورځو پورې دغه چونجی غوندې کرا په چا بدلېږي په موچ باندې بدلېږي. دا هغه حالاتو ته که هوا ډېره حاره وه زر غټېږي، که ډېره حاره نه وله فضا نه د دې په واسطه باندې هم جراثیم انتقالېږي او را انتقالېږي. نو ته به علمي طب کوې لکه علمي طب کې یو لویه موضوع قرآن وي ولا تسرفو، اسراف مه کوئ. دا هم اسراف ده چې ته د صحت نه مراعت کول کوي. او ډېر خطرناکه طالبانو وي انتقال د امراضو په واسطه د سراسیرو سره منکرړی ورته وایي طالبانو. تاسې ورته سراسیر طالبان یو تور غوندې شی وي، یو تور یا سپین داسې په کونج کې ننوتلی د شپې تیسې چغېږي. څه ورته وایي؟ چرچرکۍ څوک ورته وایي؟ څه رقم شی ده؟ او هماغه چورچور چې کوي د شپې، او دې ته سرسر وایي طالبانو سراسیر. دا ډېر خطرناک دي طالبانو. دې کې داسې ویرس د علما وایي چې په ډوډۍ ناست دي، ډوډۍ ته چې په ډوډۍ روالو ته د سرطان ویرس انتقالوي طالبانو. دا خو په علم باندې کېږي. ګورې طالبانو تاسې فکر وکړئ وجاهلون لاهل العلم اعداؤ انما یخشى د الله نه څوک ډارېږي چې الله پېژني. نو طالبانو چې طب څوک پېژني ډاکټران اوس څه دي ډاکټر وایي داسې کوئ لاس داسې کوئ وایي پرېږدئ زده کړه. یو کله باید ملا ډاکټر خبره ډېر مه منه. نو خو بیا چې ته داسې وایي نو بیا ډاکټر هم داسې وي چې د ملا خبر مه منه، ځکه ته په خپل فن کې ماهر یې، تا ته د الله دوزخ و قیامت ټول معلوم ده. نو چې تا ته معلوم ده الله ټول هغه درته معلوم ده، نو ته تر ټولو نه ډېر ترې ډارېږي. همداسې ډاکټر ته هغه جراثیم معلوم دي ولا چې تا ته معلوم سي ته به یې ووایې. نو طالبانو د طب سره به که ډاکټر چې کومه خبر درته وکړه منې د جراثیمو په اړه باندې، ولې که هغه ته وایي زه د ډاکټر خبر نه منم، بیا ډاکټر دا خبره بیا چې تا ته کوي چې ملازم یې تا بیا تا باندې ولې بدله کېږي؟ خو هغه هغه علم کې خپل علم یې د معلومات یې منلې ده، ده ته دا ده. نو دی وایي فیا لیت شعري کیف یعرف المسلم ان هذا الطعام خبیث وان هذا الطعام طیب.
نو الله دې وکړي طالبانو چې موږ او تاسې د علم طب کوم یو څه مطالعه وکړو، د علم طب قوانین زده کړو او د علم طب یو له هغو علومو نه وشمېرو چې هغه په اسلامي امت باندې فرض علم ده. قل من حرم زینة الله، ورته ووایه چا